واه تازه نوی او د خوشحالۍ خبر شفیق الله غفاري به ډیر زر د ملي لوبډلې غړی شي دا چې څنګه او څوک وایي دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډیر څه به پوه شئ ګرانو مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوو افغان تر 19 کلنو کم عمر لرونکې لوبډلې چې د نړیوال جام ترمنځ لوبو ورسېده په دې کې د غفاري لوی رول و شفیق الله غفاري په 3 لوبو کې تر دا مهاله 11 ویکټې نیولي چې شپږ د کوربا سویلي افریقا او 15 بیا د متحده عربي اماراتو پر وړاندې وي خو تیر ورځ د پاکستان خلاف کوم ویکټه ترلاسه نه کړه رئیس احمدزي زیاته کړه چې شفیق الله غفاري به ډیر زر د ملي لوبډلې لپاره ولوبېږي رئیس احمدزي چې د افغان 19 کلنې کرکټ لوبډلې روزونکی او د افغان لوبډلې پخوانی غړی دا خبره د کرکټ د نړیوالې شورا سره په یوه مرکه کې وکړه رئیس احمدزي زیاته کړه چې د افغان لوبډلې ډېرې غړي ښې وړتیاوې لري چې وبه کولی شي تر ملي لوبډلې ورسیږي او هلته هم ښې لوبې ترسره کړي که څه هم افغان 19 کلنه لوبډله د 2020 کال د نړیوال نیمه پایلوبه پاتې شوه خو بیا هم د 5م مقام لپاره سبا د استرالیا هیواد سره لوبه کوي د شفیق الله غفاري په اړه د نړۍ مخکښو لوبغاړو او د کرکټ تبصره کوونکو هم تبصرې کړي لکه د ان بیشو په نوم یادولی شو چې د نړیوال جام په لومړۍ ورځو کې د خپلې د خوښې لوبغاړي یاد کړل او زیاته کړه چې دا لوبغاړي به ښه راتلونکي ولري ان بیشوپ د افغان لوبډلې لپاره شفیق الله غفاري او ابراهیم زدران غوره لوبغاړي یاد کړل همدارنګه راشد خان چې د افغان لوبډلې ځلانده ستوری دی هم د شفیق الله غفاري صفت کړی او هغه ته یې د ښه راتلونکي هیله کړې وه شفیق الله غفاري له دې سره چې ښه توپ اچوونکی دی ښه توپوهنه هم کوي تیر ځای د شپږیزې لیګ یوې لوبې کې 50 هم ووهله نو دوستانو ستاسو څه نظر دی چې آیا شفیق الله غفاري ته پکار ده چې ملي لوبډلې ته راشي او که نه لاندې به کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ تر بیا او بلې ویډیو د لوی الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ